زلمی خلیلزاد څومره چې پاکستان د افغانستان سولې بهیر کې مرسته کړې د امران خان څرګندونو نه ده کړې. وروسته له هغې چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان لومړی وزیر امران خان څرګندونو په افغانستان کې دننه د حکومتي چارواکو او سیاستوالو توند عکس العملونه راوپارول، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د عمران خان څرګندونې غیر مناسبې بللې دي. زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه په تازه خپره کړې څرګندونو کې ویلي پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې رغونکې همکاري کړې ده، خو د لومړي وزیر عمران خان تبصرو همکاري نه ده کړې. د افغانستان راتلونکی د افغانانو دی او په اړه یې پریکړه هم یوازې د افغانانو کار دی. د نړیوالې ټولنې رول دا دی چې افغانان وهڅوي خپلو کې کینی څو دوی خپل راتلونکی وټاکلی شي. مننه چې د ویډیو تر پایه موږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان اکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیکاږئ تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.